بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. نن مجید ترازم مقبره ته د علم خزانه دفن کړی شي. شیخ حدیث مولانا ادریس صاحب جی شهید کړی شو. سهار وختي دا خبر راغی چونکې د هغې معمول دا و چې هغې به سهار نعمانیې مدرسې ته تلل. نعمانیې زموږ په کلي کې دا پوتمازو کې راځي او د هغې نه پس بیا شیخ صاحب چې دی نو هغه بیا د کوړي مدرسې ته ده. څه موده مخکې دا کوړي هم یو عالم شهید کړی شو جي او ډېره غټه جنازه یې وه جي. او نن په نیم بجې جي په تورنزو کې دا شیخ صاحب جنازه ده. ډېره غټه جنازه به جي، ډېره غټه. هسې سوچ مې کوم یاره رسېدی به شو که نه، ولا دنیا به را رواني صاحبه. اوس مې تپوس کول خو وخت شته جنازې له به ځان رسو. خو ملګري ته مې ویل وروه موټرسایکل له موټرسایکل به ځان رسو. اگر چې پښتانه ګورې جنازې ډېرې درنې ساتي. پښتنو به دا منې د خانزیب ملا جنازه مې کته ډېره ډکه وه چې نور شیوخ چې څه موده مخکې شهید شو د هغې جنازه مې کته. نن به چې د شیخ صاحب جنازه م تاسو وګورئ، خلک بوی چې لکو خلکو پکې شرکت وکړو. صاحبه دغه علم به ښخوو دا چا چې ټول عمر وایي چې قال الله قال رسول الله، نو مدد دا به کم خلک یو، دا به کم سوچ یې صاحبه چې به د وخت یو داسې سړی هم ووجني چې صاحبه د هغه خو په هېڅ کې کار نو سوی دا وي چې بس د نبي علیه صلات وسلام خبره یې کوله جي. عالمو ملکو خلک د هغې شاګردان دي. موږ به چې چېرته تلو نو د هغې دومره لرې لرې پورې عقیدتمند رسېدلي چې خلک به صرف د شیخ صاحب د وجې مونږ ته رانږدې شو، وایي ته د شیخ صاحب خوښ یې. ووایم چې څه ټکي کېدم په داسې وخت کې چې یو د علم ډک سړی شهید کړی شو. دا یو تسلسل دی چې روان دی او چې کله هم داسې واقع کېږي که نه جي او داسې رسا ډز وي نو زه اکثر ملګرو ته وایم چې رسا ډز کېږي صاحبه سازش به عالمي وي. ما دا د دشمنو دا ډزې نه دا تربیت وي د دې پته لګي صاحبه. او دا چې رسا ډز وشي او د سر سړی پکې تولي که نه نو بس پېښه چې اغیار په یو خاص ایجنډا دا سلسله کوي او نن به ډېره درنه جنازه کېږي صاحبه. زه یو خاص دا کوم چې پښتنو ته چې صاحبه دغه شان د علم ډک خلک دا زموږ شیوخ دا به ځمکې ته ښخېږي او پاس به خاوره صرف جهل پاتې کېږي او دا خاوره به چا ته پاتې کېږي. موږ غوندې که سپېره او ګنهګارو په دې خوره پاتې کېږي او درانه او ښکلي او سپېڅلي او الله ته ګران خلک به په کور کوزېږي. ډېره غټه سانحه ډېر یو تکلیف دی موقع ده چې زه دوه درې خبرې کوم د شیخ صاحب لپاره. دا تسلسل روان دی او بیا به درانه جنازه کوو صاحب او بیا به خاموشي. پښتنو ته خاص دی چې لږ تپوس وکړئ چې صاحبه د دې سړي به څه قصور وي چې سهار شو نو نعمانیه او چې مازدیګر شو نو کوړي چې د دې سړي به له چا سره څه دښمني وي. دا چې وایي چې ټوله ورځ قال رسول الله قال رسول الله. نن مې د هغې ګیرو مبارک ته کتل نو فوینو سالو وه سهار وختي چې دا تصویر راغی صاحب. زه ډېر لرې وم صاحبه خو زه نه یم پېښ شوی چې زه ساه اخلم او که نه اخلم. دا شهادتونه به موږ رابیدار کړي او که نه. شیخ صاحب انا لله و انا الیه راجعون.